السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې سایت کې تاسو سره دا ویډیو ښکاري دا د اتا کم چې د هر پښتون د زړه سره دی او د هر پښتون ور سره مینه ده. زموږ په خبر ته راغلی دی او د دوو سادهګانو کمال او جمال سره ولاړ دی. اتولار وروي چې سورازي مخ کې د دې یو ویډیو وایرل شوی د دې دواړو چې هغه مشهور ډرای فروټ والا ور سره صدوکه کړی و او د دې زړونه ازار کړیو. نو اتولار ورو پسې سپیشل تلې د کمال او جمال پسې د دې چې د زړه کم ارمانو هغه پورا کړی دی او ور سره بیا د اتولار اخکا ډرای فروټ والو ته یو پیغام هم ور کړی دی. راځي دا کا ویډیو ګورو. ما خو زمې عزتمند دوه پیری وکاته دا کا ویډیو ډیره زیاته مې خوښه شوه. زه دا کا اتولار ورته په دواړو لاس باندې سلام کوم چې الله رب العزت ستا په شان خلک د دنیا په ګډ کې پیدا کړي. هر ځای کې د الله رب العزت ستا په شان خلک پیدا کړي او الله رب العزت ستا په ژوند کې برکت واچي. راځي دا ویډیو زم ګورم او تاسو یې مرا سره وګورئ. ټیک شو جی. یو کمال بل جمال دی. د دې دواړو ورونو ویډیو ما کتلې تاسو مو وګورئ بیا له موږ سره اوسئ. دا به کوي مونږ ته دا به ټولي خلک هره کمی وپکې را دا وګوره دا به موږ ته ګلولي خان نه کوي. دا به بالکل دلته کوم دوی ته او دا به ما طرف نه کمال او جمال صاحب ته گیفت وي. ډېره مهرباني خوشاله آباد اوسئ. ډېره مهرباني ګلولي خانه نایاب ریپورټ شهید درکړم. داسې راته ووایه دغه دوکان کې ستا څه خوښ زما غټ ګفت نه هغه شیشو کې څه بند وه د دومره قیمتي ګفت ولې خوښې نو بس د څه دا کوې نو دا خو زړه دا کوې. کوشش وکړئ چې هر ملګری کمنټ کې ضرور باندې اتولار لپاره ډېرې دعاګانې ورته وکړي په کمنټ. الله رب العزت دوی همیشه لپاره خوشحاله لري. دوی په ژوند کې د الله تعالی برکت واچوي. د زړونو مالک الله دی. د الله تعالی د بندګانو کې جنت هم کتئ شئ تاسو او الله به تاسو ته اجر هم درکوي. کوشش وکئ دا معذوره دي دا ښه خبرې ورته وښایي. داسې خبرې نه وي چې هغې باندې الله او رسول خفه کېږي. هغه توفیق خو ما نه دي راوړي. هېڅ خبره نشته خبره نشته او د ساکه مې وکتلې دا ډېره ده ولې جاوای توفیق درعلمه ښه دا هماغه توفه ده هماغه ده یا تا ورو ډېر شکریا ادا کوم چې موږ ته دا ګفت راکړ. مینوالو دا ګفت موږ ته راکړه تا ورو دا هغه به چېرته یا دا ګوره دا به په پیسو اخیستی چا مفته نه دی راکړی. ښه دا تا وروره ډېره مهرباني. دا یو دانه په څو روپۍ شوې یو دانه هم په 14,000 دا بل هم په 14,000. ډېره مهرباني یا تا وروره. زه د ستاسو هغه کوم ورور دی چې سر یې داسې کو هغه چې شاته ورپسې وکتله ټوپک یې خو هغه کوم یو ته وې که ته وې هغه دې زه ډېر ودردولم او تا ورته ویل چې نه همدا به راکې تا ویې لکه ده صحیح. د ده ورور چې دی د زړه ارمان پوره شو زړه ارمان پوره شو. شرط هم ډېر وړاندې سفر مې وکړو او بل پر ما یې حق و چې دردولی یم کړېدلی یم ورپسې. بل انسانان دي د الله تعالی مخلوق دی او په دې باندې شفقت وکړئ. دا توفه د ستا دا د ستا چا مفته نه دی راکړی. دې ګاډي کې یو بل ګفت هم پروت دی چې ما ته همدغه فروټ والا چین ویلي ولولي خان ګل ولي خان هغې موږ ته راکړی و. زما او د دې فرق نشته. دا م انسان دی زه م انسان یم ټول یو انسانان یو او کوم ګفت چې ما ته راکړی و دا خو زما نه زیات نه دی ولې ده ته یې نه ورکړو. ستا ګفت چې را رسېدلی هغه هم درته ورکړو او دغه هم درته وشلو دا درته وشلو دواړو مې په خپلو پیسو اخیستې ګوره ښه. بس دی نو بس نو راځه څه نو وایم دا به هماغه ګفت زما په نظر چې تا رالېږلی و خو د دې لیاقت زه نه لرم دی لري. زموږ په کور کې هر څه شته دی او کوشش وکړئ د چا زړه مه ماتوئ او د الله تعالی بندګان غلط مه استعمالوئ. 2 ورځې ژوند دی ښه 2 ورځې ښه انسان
ښه سړی هغه دی چې د الله په ډاډ کې وکړي دا هم له تاسو ته مبارک وي زه چې دواړه په جنګ ډېره شکریه دې ادا کوم یو دقیقه زما خبرې خلاصې نه دي ښه زه تاسو دا خبره هم کوم د ستا نوم چېرې زما کمال د دې جمال ستا نوم کمال د ده نوم جمال دی ته مشر یې که دا زه مشر یم. بل تاسو کوشش وکړئ چې دا بې ځایه ویډیوګانې مه جوړوئ داسې ویډیوګانې نه چې هر ځای کې ما تاسو کتلي یاستئ ورته خلکو لیږلي هم دي دغه ناسا او دکړي او باجي او دغه شین نه ډډه وکړئ ګوره مومن مسلمان هغه دی چې په بل مسلمان خفه کېږي او د جهنم اور پرې نه غواړي چې فرض شي صحیح ده که نه صحیح ده نور به توبه باسئ توبه ده توبه ده ووایه که نه توبه ده بالکل توبه ده دا مې لوز ده در سره قول هم دی دا قول ده دا لوز سنو بایم ماشاءالله کمال او جمال یو چې شروع شي بل غلی کېږي بل شروع شي بل غلی کېږي ها دواړو ماشاءالله د زړه ارمان پوره شو قدرمن مسلمانانو موږ ټول مسلمانان یو او بې مؤمنان یو دا معذوره ورور دی او دا معذوره ورور دی تاسو ورته موبایلونه نیسئ هر رقم ویډیوګانې پرې جوړوئ تاسو خبر هستئ د دې عذاب څونه زیات دی او د دې ګناه څونه زیات دی زمونږ د ویډیو دوه مقصده دي یو انسان د بل انسان نه زیات او کم نه دی ټول الله تعالی مخلوقات یو الله پیدا کړي جنت ګټل د الله تعالی د بندګانو کې خدمت او خدمت یې باید بس او په تاسو غږ کوم کوشش وکئ چې دوی سره مینه وکئ محبت وکئ شفقت وکئ بیچاره معذوران دي تاسو په لاس راکاږئ دې په ځای چې تاسو ورسره مینه وکئ تاسو غلط استعمالوئ په خرابه لارې بوځئ ماشاءالله دوی هم ما سره وعده وکړله نور به موږ بې ځایه ویډیوګانې نه کوو او انشاءالله چې موږ به د الله او د الله کور به راکړه کوو صحیح ده وعده ده ایوه دا یو خدای پاماني مو کوي ستړی ژوند به درته څه ووایم اله رویه هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم د ستړي ژوند به درته څه ووایم اله رویه هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس